بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو نه پهله خو د پاکستان ټولو ال پاکستانیانو ته مبارکباد چې میچ مو ګټلو، او دویمه خبره دا ده چې پوه خو یې که نه چې دا ویډیو زه څه باره کې کوم. دا یو د افغانستان یو بېغیرته انسان دی، بېغیرته کمسل به ورته ووایو چې د دواړو ملکونو منځ کې خپلو کې اختلافات پیدا کوي. هغه کله نا کله وایي که نه پاکستاني بایو نو هغې خبرې پسې زه راځم چې اوس مونږ دا میچ کتو د پاکستان او د افغانستان، نو الحمدلله پاکستان له خدای بری ورکړو، او چې بری وکړو نو بری ورکړو نو زه اوس هغې کس ته دا وایم چې افغانستان تا خو ویل که نه چې امن اسلام نے برت کریں گے امن اسلام نے دا دې درنه ویستلو که نه ویستلو که نه ستا د چنجنې داړې نه دي، د بېغیرتو د چنجنې داړې دا دول سوري چې دي پکې ته سړی نه یې. که ته سړی وې که نه نو تا به دې پاکې خاورې پسې خبرې نه کولې. دویمه خبره دا ده چې تا ویل مونږ جوړاګان یو مونږ ته یې جوړا ویل کور ته مې لږ بوځه اجلا څه ته ویلې کېږي. لږ د مور نه دې تپوس کړی دی، چا نه دې تپوس کړی دی په خپل کلي کې چې اجلا څه ته وایي. د بېغیرته بچیه د بېغیرته بچیه دا مونږ چې دله دا دونه غنم درو لېږل که نه دا ستا په شان منحوسو کمسل هم نه دي لېږلي. عابده یو خبره درته کوم، لږ دا ټاپک پرېږدم. ته خو دوبۍ کې سرې سترګې ګرځه، د افغانیانو له سترګو کې سترګې واچوه. عابده دا خبره مې یاد ساته. داسې ورته خانده، دوی شلېږي ته ورته خانده، دوی به شلېږي ته ورته خانده. عابده بله خبره، دوی یو بله خبره مې درته کوله هم د دې بېغیرته پخپله خو دا لوخوري پته ورته نه لګي. وایي زار د شم کابله چې هر ځای دی خانه ده، زار د شم کابله چې هر ځای دی شکر میکنم آدمو کان ازمیز کنم ازمیز کنم باندې نه پوهېږو خو درزمیز کنم باندې پوهېږو. نو دا مې هغه بېغیرته ته ویډیو جوړه کړې ده. نو بله خبره مې درته دا کوله، دې مونږ ته ویلي چې ته بچې ما ته دې مور پیس کړي دی عابده خو داسې نه د کار نه و آنګن ټېړه و ټول پوه شوې. او بله خبره درته دا کوم، دې ویلي و که نه چې افغانستان څه ته ویلې کېږي. نو پهله خو اردو نه ورځي څه وایي شرق نواله سموچه چیلنه نه زه خو نه پوهېږم. خبره یې داسې وکړه ما ورته ویل د شیر خوله کې دې کله لاس اچولی دی، خو چې وایي چې خو مړه تیز و تیز دی تیز به وي. او عابده بله خبره مې درته دا کوله، دوی چې دا پاک فوج پسې خبرې کوي که نه دا یو بېغیرته دی. په افغانستان کې دا یو بېغیرته دی چې پاک فوج پسې خبرې کوي. دا بېغیرته په څه پوهېږي چې دی ما ته وایي چې تا ماله 40 ټن ګندم او ګندم نوم هم نه ورځي ګوندون نو عابده ماله ډېره سخته غوسه راځي. او دا زه ټول پاکستاني قوم ته وایم ما نو په دې باندې خفه کېږئ نه، ځکه دا زما زړه تاو کړی دی بړاسې کړی دی، ځکه زه دا خبره کوم. او بله خبره مې یاد ساته، پاک فوج پسې خو خبرې کوي دا وایي چې زه شیر یم، خو نه ګیدړ چې دی که نه ګیدړ ګیدړ وي یو ګیدړ به چغې ولې کونې ته یې ملاسي خیو چاودل چغې ولې وې وي خلک یې روم وي دا کونې ته دې لاس ولې ایښی وي په خپله م یېرېږم نو دا هغه ګیدړ دی پوه شوې نو بله خبره دا کوم چې دی
زما د ملک د عالمانو پسې بد وی زه په دې نه خفه کېږم ځکه دا د هغه د ایمان تقاضا ده هغه ډېر بې غیرته دی ډېر نیژ له راغلی دی چې هغه به زما د ملک څه دا به د خپل د ملک عالمانو پسې بد وي یو بله خبره مې درته دا کوله مونږ ته وایي که نه چې جذبه څه ته وایي نو دا د دوی جذبه وه چې دا میچ یې ویللو نشته که نه څه وکړم بېده د یو بې غیرته سره څه وکړم یا کیل مې وکړه نه ډېره غوري ویا بېده کوئی اس کا مسئلہ کو سمجھائے کہ بلم دا سے بے غیرتا بچے دا مې ځکه وخندل چې اجړا و اجړا دی اجړا به وي او میچ چې وبېللو ولې کېناستو لږ کمیش افغانستان نیمېز کنم نامې کنم والله که په کنمونه پوهېدم پاکستان ورته پاسه موقع هم درکړي ومنډلو پاسه ګز هم درکې کېغوستو او دا ګز سنبال کا نو زما ټول ورونو ته دا بیان دی چې د پاکستان زنده باد کم ځای کې چې د پاکستان بد ویلی کېږي ښه ډاډه ورسره جنګېږي ښه ډاډه ورسره خبرې کوي که هغه په افغانستان کې دی که هغه په پاکستان کې دی او که هغه په دوبۍ کې هم ولې نه وي زما ورونو موږ به په خپل ملک باندې فخر کوو الحمدلله پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله په دې نوم جوړ شوی دی او دا نه دی د مور دا کنډاس غاښې د مور استغفر الله نور سره خولې نه مې بل څه ودي کنه مور به د سړي لور وي ټول خاندان به سمي خو یو کم اصل پکې داسې پیدا شي یو کم اصل او کیا کرے بہت غصہ کرتا ہے راکی نسوان وہی بس کیا کرے ان بغیرتوں کو سمجھاؤ جو اردو نہیں بول سکتے ان گانڈوں کو بھی سمجھاؤ تاکہ اردو صحیح طریقے سے بول کر پھر ہمارے سامنے آئے ہمارا مقابلہ کرے اور سب سے آخر میں پھر بھی کہتا ہوں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ